Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official. This is me, your teacher and your mentor Muhammad Amir. जी स्टूडेंट्स वन په نننی لیکچر نمبر 11 کې به مونږه ډیسکس کوو چې په سی پلس پلس پروګرامینګ کې زموږ سره اریتمیټک اپریټرز څه ته وایي. صحیح ده. اریتمیټک اپریټرز زموږ سره سمپل مونږه دوه یا دونه زیات ویلیوز چې کوم دی هغه مونږه څه کوو. دا کوم اپریټر زموږ سره پلس دی ماینس دی ډیویژن کوم سمبل دی کوم ملټیپلیکیشن لپاره کوم سمبل مونږ یوز کوو کوم زموږ سره ماډولس دی د زموږ سره اریتمیټک اپریټرز دی. صحیح ده. په دې باندې مونږه اریتمیټک اپریشنز چې کوم دی لپاره پام کوو دوه یا دونه زیات چې کوم ویلیوز دي هغه مونږ جمع کوو ضرب کوو تقسیم کوو یا مونږ هغه څه کوو منفي کوو او یا د هغې مونږ ریمایندر چې کوم زموږ سره ریمایندر راځي هغه ریمایندر کوم ته چې مونږ ماډولس دا ګوره زموږ سره پرسنټیج نه دی ته ماډولس وایي. صحیح ده. اوس دا به پروګرامینګ په ترو باندې فایند کوو چې آیا څنګه نو مونږ به سمپل یو پروګرام ولیکو چې زموږ سره دا څومره اریتمیټک اپریټرز دا 15 واړه په دې کې راشي او د دې په پرپز د دې په یوز باندې مونږ پوه شو. صحیح ده. نو راځو په دې پروګرام کې څه کوو هغه چې کوم دی هغه څه کوو هغه ډسکس کوو چې څنګه مونږ په پروګرام کې دا اپریټرز چې کوم دی هغه یوز کولی شو. صحیح ده. سمپل ما چې کوم دی دغه پروګرام ولیکو یوزینګ نیم سپیس اس ټي ډي. صحیح ده. دا سمپل پروګرام دی او بیا ځان سره یو انټیجر چې کوم دی انټیجر ډیټا ټایپ والا یو مین فنکشن علامه کوم چې مونږ الریډي ډسکس کړل دي. صحیح ده. اوکې اوس دې تاسو پروګرام خبره کوم اول څه کوم زه یو ډیټا ټایپ انټ ډیټا ټایپ ځان سره ویریبل علامه یو ویریبل ا می واغس بی می واغس سی می واغس ډي می واغس ای می واغس. صحیح ده. ما څو ویریبل واغستو بچې د لوی شپه واغستل 15 ویریبل او په ویریبل ا کې به زه پلس اپریټر استعمال کوم داسې دا ټولو کې راځو لاندې او زه ورته وایم چې دا کوم ویریبل ا زموږ سره دی د ا ته اساین کړه بچې د لوی شه 5 پلس 2 5 plus 2 مطلب څه شو زموږ سره مطلب شو زموږ سره 20 سوري 10 7 یار 7 شو کنه. اوس ګوره زه څه کوم زموږ سره سمپل د دلته کافي کوم 5 ټایمز. صحیح ده. داسې کاپي پیسټینګ مې وکړو 5 ټایمز. اوس زموږ سره چې کوم ویریبل بی دی زه ورته وایم چې دې ویریبل بی ته ماله اساین کړه دغه 5 پلس 2 دی خو دلته موږ څه وکړه اوس ګوره دلته موږ پلس بیا اوس ماینس باندې کوم دا په ماینس وکړو. صحیح ده. بل ویریبل سی زموږ سره چې کوم دی نو زه ورته وایم چې ویریبل سی زموږ سره دا تل نمبر زموږ سره د ډیویژن نو دا څه کړه دا 5 په 2 باندې څه کړه ډیوایډ کړه and the fourth one is multiplication. So multiply this one by okay او دا زموږ سره डी نمبر یو ویریبل دی چې هغه کې د څه وکړه د 5 لا په 2 کې څه وکړه هغه ملټیپلیکیشن وکړه 5 په 2 باندې ملټیپلای کړه چې سان سره هغه ماته راکړه ویریبل ای موږ یو هغه ست و چې زه ورته وایم چې دغه ویریبل ای کې تاسو وکړه چې د دې موږ د ماډولس راکړه. اوس ګوره بچې د ویشه ماډولس څه ته وایي ماډولس دې ته وایي چې کوم دی اوکې ماډولس دې ته وایي چې لیټ سپوز زموږ سره یو انسر 5. صحیح ده. نو که 5 په 2 ډیوایډ کړو نو څنګه ګوره 2 کم 2 دونی 4 نو 2 دونی 4 شو کنه 2 دونی 4 شو کنه نو دا 1 زموږ سره ریمایندر فاتې شو کنه دغه 1 چې کوم ریمایندر فاتې شو دې ته موږ وایو ماډولس. صحیح ده. نو اوس ولته پکاره دي چې موږ له 1 نه کی ښه اوس موږ سمپل څه کوو دا موږ ویلیوز پټ کړی اوس سمپل موږ سی آوټ لیکو په سی آوټ کې دنه کمنټ لیکو چې د سم اف 5 and 2 the sum of 5 and 2 is. صحیح ده. دا زموږ سره هغه ویلیو راشي سمپل به هغه چې کوم ویریبل ا دی هغه موږ دلته څه کوو هغه پرنټ کوو سمپل به هم دا زه داسې کاپي کړم بچې د لوی شه کنټرول سی او دا به هم زه لاندې کنټرول وی داسې چې کوم دی 5 ټایمز دا کنټرول وی کوم. اوس د سم بیا زموږ سره بل څه بل سبټریکشن وکړو موږ ویل چې سب مین سبټریکشن د سبټریکشن اف 2 and 5 is نو پکاره چې دا موږ سره کې 3 انسر راکې ځکه چې دلته 3 فکار دی چې د 5 موږ 2 ماینس کو هغه موږ 3 راکې بل زموږ سره تل نمبر کم کار چې هغه ډیویژن دلته بس سره کم डी आई وی مین ډیویژن اند دلته موږ زموږ سره کم سی ته موږ کې ویلیو او اساین کړل هغه مالته ولیکلا په ډی کې ما ولیکو ملټ ام یو ال صحیح ملټیپلیکیشن لپاره مې ولیکو سمپل ما ولیکو مال مطلب ملټیپلیکیشن او دلته هم زه د ډی ویلیو اساین کوم مثال سمپل مال ته ولیکو مود مین ماډولس. صحیح ده. ماډولس اوکې ماډولس اند ماډولس چې کوم ویلیو او کوم ریمایندر زموږ سره هغه مونږه ویریبل ای کې چې موږ ته هغه څه کې هغه مونږ ته شو شي. اوکې شو دا زمونږه سمپل اند سمپل یو پروګرام دی چې هغه مونږ ته وایي چې د سم اف 5 and 2 is 7 کنه دا به جمع کی نو ګوره په دې یو پروګرام موږ څه وکړو دا موږ
دلته پری پروسیسر ډایریکټیوز بیا هیډر فایل ایډ کو دا موږ الریډي په پریوس کلاسز کې ډیسکس کړي چې دا زموږ سره موږ ولیدو کو او دا څه ته وایي صحیح دا موږ ډیسکس کړي بیا موږ رال د پروګرام مین باډي ته مین فنکشن کې یو انټیجر ایم واغستو په انټیجر ا ډیټا ټایپ یې واغستو صحیح ده ساري انټیجر موږ ډیټا ټایپ واغستو او موږ ویریبل ا ډیټا ټایپ هم انټیجر دی بی سی اینڈ ای بی سی ډي صحیح ده 5 ویریبل موږ واغستل د کوم ډیټا ټایپ زموږ سره انټیجر د مین چې په دې ویریبل کې زموږ سره انټیجر ویلیوز هغه سٹور کیږي ا ته ما اساین کو 5 + 2 बी ته ما اساین کو 5 - 2 सी ته ما اساین کو बी सी ته ما اساین کو 5/2 دا ستاسو کته شي او سمپل بدا پروګرام چې کوم دی هغه څه کوم لاندې به تاسو ریټرن کوم ریټرن ریټرن 0 صحیح ده او زه به سمپل دا پروګرام فیلیون کوم کمپایل اند رن وکم او تاسو په یو سنیم باندې هغه سیو کړئ او راځو دا پروګرام اوس موږ څه کو هغه موږ رن کو صحیح ده پروګرام رن کو دلته موږ ته یو ایر راغی او ګورو چې دا ایر زموږ سره څه دی صحیح ده نو ته ګورل ته موږ وای تاسو 2 کاماز لګول دي د 1 کاما په ځای باندې نو دا زموږ یو غلطي و چې هغه د کمپایلیشن کې پروګرام هغه ونیوه وس موږ سره ګوره 0 ایرر ان 0 هغه رال اوکې دلته اوس یو میسټیک موږ بل څه کړی دی هغه موږ دا کړی دی چې دلته زموږ سره اینډ لاین پکار دی چې دا هر یو لکه مطلب کله زه اینډ لاین ولګم دا لاین زموږ سره په دې کې ختم شو بیا سمپل دا اینډ لاین زه دلته ولګم نو دا لاین هم په دې کې لکه مطلب دا لاین ختم شو دا بس اونلی د سم اپ ټو اینډ د 5 into s7 دا راشي دا به لاین ختم په سیکنډ لاین کې موږ ته وخی نو ګورو دا موږ نو لګو هغه ټول رزلټ موږ ته په یو لاین کې چې کوم دی هغه شو هغه شو دیټس وای هغه زموږ سره اټیکټیو اینډ چې کوم دی یو ریډیبل فارم کې داسي خنو دیټس وای موږ به هر لاین کې یو اینډ لاین چې کوم دی هغه اینډ کو چې زموږ سره دا یو هر چې کوم دی نیو لاین هغه زموږ سره سٹارټیږي اوکې ها نو پروګرام رن کو نو تاسو کته چې په هر یو لاین کې تاسو رن شو اوس ګوره with the sum of 5 into s7 بالکل that's quite right اوکې تاسو دا غټومه دی ګوت کې ګورئ the sum of 5 into s7 that's right okay the sub मतलब subtraction of 5 into s3 دم صحیح ده 5 نو 2 minus کو 3 راغی بیا the division of 5 into s2 اوکې د زموږ سره غټه لکه مطلب 5 چې په 2 ډیوایډ کې نو کوم ور ریمایندر چې راغی هغه سادي کار نشي صرف هغه هول نمبر راوځي ک 2 2 4 نو هغه 4 د دې دوه راوغسته اوکې ملټیپلیکیشن 5 2s are 10 that's also right and the mode of say the modulus of the 5 and 2 is 1 تاسو مو ویل چې په سره 1 نازي ځکه چې دا مون ډیوایډ کړو کوم غال پریډیویل کنه چې 2 2 4 نو 1 2 برابر کې 4 لاندې نو 5 نه 4 کې ماینس کړه نو 1 نازي کړه نو ماډولس سمپل زموږ سره هغه ریمایندر پوینټ کوي په پروګرام کې نو دا زموږ نه پروګرام پکم کې چې مونږه ارثمیټک اپریشن ارثمیټک اپریټرز هغه ډیسکس کړل او په دې کې مونږه ډیسکس کړه چې څنګه مونږه د ارثمیټک اپریټرز چې کوم دی هغه پروګرام کې یوز کولای شو تاسو ته پلس ماینس ایسا زموږ سره ډیویژن ملټیپلیکیشن اینڈ ماډولس دا چې کوم اپریټرز په دې کې ما تاسو ته پروګرام رن کو او ویلیوز چې کوم دی هغه مونږه ایډ کړي سب هم کړي ملټیپلای هم کړي ډیوایډ هم کړي او دغه ماډولس په مونږه فایند کو امید لرم چې ویډیو تاسو ډیره زیاته خوشوي او آی هوپ سو چې بالکل به تاسو ډیره زیاته خوشوي تاسو دا یاد کړئ دا نور پریویس لیکچر ضرور وګورئ ټایم راکولو جهان مننه او پلیز یار پریپریشن کوئ پریکټس کوئ په ډسکرپشن کې زموږ د فیسبوک ګروپ چې کوم لینک دی را ضرور جوائن کړئ خپل ورک ماته الته سبمیټ کوئ چې زه ګورم چې تاسو څومره حد پورې رواني او څومره څه تاسو زده کړل دا ټایم راکولو یو جهان مان اگین او که ویډیو مو خوښ شي چې نو سبسکرایب